قرآن شریف دا اللہ خبری دی. یو ډله تیره شوې د معتزله ورته وایي، هغوی وایي خدای پاک خبرې نه کوي. دا وایي په هوا کې نقشې جوړېږي چې کله خدای وغواړي چې یو صورت نازل شي نو په هوا کې یو نقشه جوړه شي. نو حضرت جبریل علیه السلام هغه نقشې ته وګوري، هغه یاده کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوړي. او موږ وایو اهل سنت والجماعت محدثین فقها ائمه حضرات چې نه الله پاک خبرې کوي. زمونږ او د الله په خبرو کې فرق دی. مونږ چې خبرې کوو نو مونږ په خبرو کې خولې ته محتاج یو، بې د خولې نه نشو کولی، بغیر د شونډو نه نشو کولی، بغیر د ژبې نه نشو کولی، بې د حلق تالو نه نشو کولی. او الله پاک په خپلو خبرو کې ژبې ته او خولې ته او تالو ته محتاج دی. مونږ اورېدل کوو، الله هم سمیع دی، اورېدونکی دی. خو زه په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یم، او الله په اورېدو کې غوږ ته یا د غوږ پردې ته محتاج نه دی. الله بصیر دی، لیدونکی دی. مونږ په لیدلو کې سترګو ته محتاج یو او رڼا ته محتاج یو. بې د رڼا نه او بې د سترګو نه مونږ لیدل نشو کولی. رب العالمین په خپلو لیدلو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته یا رڼا ته محتاج نه دی. مونږ علم شته معمولي پوټینۍ غوندې. په علم کې د حواس خمسه ورته وایي، سترګو، غوږونو، پوه، د ژبې، لاس، لمس ته، زړه دماغ ته محتاج یو. الله علیم دی، د خدای په شان علم د بل چا نشته. الله په خپل علم کې د سترګو ته، غوږونو ته، د لاس ټچنګ ته او زړه ته او دماغو ته محتاج نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د خدای قیاس دا به په مخلوق نه کې. د خدای په شان څوک نشته، یاره اورېدونکی هم دی او بینا هم دی. نو دا قرآن دا د رب العالمین خبرې دی. انه لقول فصل وما هو بالهزل. امام بخاری وایي وی خدای دوزخ سره هم خبرې کوي. د قیامت پر ورځ به باب کلام الرب مع جهنم، دا باب یې ښه دی. د قیامت پر ورځ به الله دوزخ ته وایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت. مونږ به ووایم دوزخ ته ډک شوې که نه؟ او وایي هل من مزید، نور راوړه. فیضع علیه قدمه، الله مخبل قدم مبارک دا د خدای د شان سره چې څنګه مناسب دی پکې کېږي. دی به وایي قط قط یا رب، ربه بند که بند که وشلېده. دوزخ سره خبرې، فرشتو سره خبرې، جبریل سره خبرې، فاسق فاجر سره خبرې. دوزخیانو ته به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون، ځئ چغې شئ کولې شئ چې ما سره خبرې ونه کړي. نو دا قرآن شریف د خدای پاک خبرې د الله کلام. نو د خدای د ذات د عظمت څوک اندازه نشي لګولی. نو د خدای د خبرو د عظمت اندازه به څوک لګوي. دا یو وخت شو. وهذا کتاب الله وایي دا طالبان پې پوهېږي. دا دی وایي د اسم اشاره د تعظیم دپاره، عظمت، اظهار د عظمت. خو بعضې الفاظو سره تعلق لري، بعضې لهجې سره تعلق لري. لکه یو بلډنګ ته ووینې او ډېر لوړي، نو سړی وایي د هغې هلک وایي دا بلډنګ، ګوره دا لفظ دا دی چې دا بلډنګ نه، دا لهجه بدله کړي، دا بلډنګ یعنې دا عظیم الشان بلډنګ. دقه رنګې هذا معنا به نه کوي چې هذا کتاب، دا کتاب دی، نه هذا دا داسې اواز به وګرځ کړي، هذا دا نسبت پکې راوباسي. کتابون طالبان وي دا تنوین د تعظیم، عظیم کتاب دی. ولې د عظمت والا ذات سره تعلق، عظیم ذات سره تعلق، ځکه عظیم الشان. او د خدای علم دی، علم نو د خدای د علم نه عظیم الشان شی بل نشته. او د خدای هغه علم دی چې تیر شوې زمانه، رستنۍ زمانه، انفرادي زندگی، اجتماعي زندگی، قبر، جن، حشر، نشر، دوزخ، جنت، د انسان د عذابونو سختۍ، دنیا کې یو نظام بسې تیری، دې سره تعلق لري. کتاب مبارکون، ډېر لوی خیر دی پکې.
کسو کے تلاوت کئی برکت او خیر، کسو عمل پہ کئی برکت او خیر، کسو حافظ شو قاری شو برکت، کسو کے عالم شو بڑے بے برکت، کسو کو تأسی دا خوشحالے پر نظر گوری برکت، کسو کے سینے پوری جوخ کی برکت، کسو کل کی ابو داود کے حدیث تے برکت و ثواب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا خدای دا نخ عزت وی کوا، دا قرآن مقصد دا قشو، قرآن نلوے نخ دا ہدایت بلکم. کسوک رومال والا جوڑ کی، سوک دا قرآن دا پار المانے جوڑ کی، سوک دا اغا انسان قدرو کی دا چاسینا کی قرآن پر اتدام خیر و برکت، سوک دا اغا عالم سر محبت کی جسینا کی قرآن پر اتدام قسم دام خیر و برکت. لیکن اللہ سوئی بھی مقصد دا کل سی دون ندی برکت خوشو فاتبعوه تاسو کو قرآن عملو پہ او بیا اللہ فعملو نوئی یا عمل پیو کہ فعملو بھی فاتبعوه سمانا قرآن پسی ہو لگے، اس کی پیچھے لگے رہو، دانا جگہ نہیں بس عملو کا، نا 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 یو سڑی بھی اللہ کا پلان کی عملو کا، یو وی دے پسی ہو لگا لگاتار مسلسل قرآن کے پیچھے لگے رہو، لگاتار پڑھو اس کو، یاد کرو اس کو، عمل کرو اس کو، قدر کرو اس کا، قرآن پسی ہو لگا. او بیا مقصد ذکر کئی کہ دا دے ٹولو دا قرآن دا عمل مقصد سے دے اللہ نا یارا پڑھ کی گناہ نا پریز نا اللہ وی بس کامیاب بشی نو یو خدا اللہ کلام عظیم الشان کلام او دا خدای پاک دا طرف نازل شوی یو دوی نظام دا یو دلیل. دویم دلیل سے دے دویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم موجزہ دا دویم خبر دا مذکار و تاسو مخ کے پدے پویم کے موجزہ سے دا موجزے مقصد سے دے او دریم خبران کہ قرآن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ وحیدہ دا دری خبر روز موجزہ دیتا ہوئی کہ دا پیغمبر نا دا سے اقوار صادر شی یا غدا قلنا لری یا دا پیغمبر پا مخ کے دا غدا منشا مطابق جو خبر اخکار شی دا قلنوچہ تیغی کا موجزہ لکہ دی مثال در ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو دل دا منا پا یو میدان کے نصب دا صنعا دا یمن یو خان دی دا غیو دلانو دا غیو مشوم بچے پیدا شد ناماشوم حضور پاک مبارک لراؤنا او کجورا و صنعا دا قانون دی دا شریعت چه کل یو ماشوم پیدا شی کالکی او کی جنیم نو یو چوارا یا خوک شی یا کجورا دا یو عالم لیو سیونیک سریدان اب اخلق یو چوپی یا ماشوم لخلقی که دا ماشوم بے امور بی دا مقصد بدای دا دی ماشوم خیف تبا لنبی دا دی مولا سیب لاری وردن نشی برکت نشی دا مستحب عمل نی فرد و واجب ندی لکه دا بعد ماشومانو دا کار شوی دا بعضو ندی شوی دا حجرت نا پس لنبی ماشوم چی پیدا شو اغلی عبداللہ نم کی خود دا حضرت زبیر ابن العوام زویو عبداللہ ابن زبیر صحابہ پیڑے جات خوشحالو نو دی نبی علیہ السلام لیون او کجور و سلام ورکلا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا کجور پخل مبارک کیو چوپلا او بی عبداللہ ابن زبیر لپخل کی خودا اگا اورا ولا درون بی خیطی تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لاری وردن نشی و ارما شم لدا کار ندی شوی بعدو لشوی نو مستحب عمل نو تاسم کوئی خواہ کہ علق پیدا شو کہ جنہیں پیدا شی یو چوارا یا کجور یا خوک شی عالم لوڑے یا نیک سلیلہ اب اخلقی وی بے معشوم لخلقی مگے اب اورویو بچو پی نو خدای پاک بڑن بید خیلی تر دے عالم لوڑے وردن نکی خو خیال کوئے نسواری مولالا یو نسی تاسو بوائے خیلی تر دی مولا سے برکت وردن نشی او میانس کے بے خیلی طول دا 400 یا دا خیش کو دا نسوار نڈکر سم برکت وردن نسوار خشی ندی دان کے ساتھ خواه اپا کیا گئی اما دا ما پا دی خبرو دا ما خبر عموماً اصلاحی وی نسوار خشی ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزیاد استعمال دا مسواک بی بی عائشہ فرمائی چی کم آخری بیماری دا نوی زمان سینے تیٹا روان دا او سر مبارک زمان دا سینے او دا زن ریمیانس کی پروک دے او ایدے کے زمانون راہ عبدالرحمن وفی بیدی سواک پر اغسر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی متنیغ نیغو قتل
نو زه په پوه شم مې د الله رسوله مسواک ته مو شوق کېږي نو سر مبارک یې ونقو نعم وی هو نو ما راواغېست هلک ستغو کلکو ما یلینه لک یا رسول الله پوسته کم نو سر مبارک یې ونقو نو ما په خپلو غاښونو پې چکونه ولګول نرم مې که نو حضور پاک مبارک له مې ورکړه وی قسم دې دومره ښکلې مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې چاته نه دی ملګری نو بیا مال راکا عایشه بی بی دومره هوښیاره وه چې ما زر په خپله خوله کې ومږه وی دا هغه بختوره بی بي چې زما د حضور پاک لاړې خدای په آخر وخت کې یو ځای کړی دی زما لړلې مسواک هغې ومږه د هغې لاړو والا مبارکو ما ومږه وی د دونه بختوره ښه دی نو د حضور پاک اخري عمل مسواک نو مسواک سره خوله پاکېږي خوشبویي تېزي او نسوار چې یو سړی واچوي رښتیا ووایه خوله ورسره ګنده کېږي که پاکېږي ګنده شي ټول به منئ دا داسې دلیل دی چې دا داسې دعوه ده چې دلیل نسواري سړي ته زه مخامخ نه ودرېږم دویم خدای انټو شي ورنه زما خو سپینې جامې دي اوس پرې راله رنګ کړي مه مږې مسواک خفه کېږئ ما زما خبرې د اصلاح په بنیاد ښه شی نه دی نسوار ما چې مسواک مږې وری به مضبوط دی نسوار تېرېږي معدې له مړې تاوان او نقصان ورکوي او ښه شی نه دی پیسې پې نه لګي بلا پیسې که د نسوارو دا پیسې د جمع کړې دا د جومات ته ورکړې د یو استاذ تنخوا پې کېږي فضول شی دی څه فایده پکې نشته ما ته خو چې نسواري سړی خوله رانږدې کړي زم خدای ډیران کې حیوان صابین کې نه مې دی خوښ نو دا د حضور پاک مستحب عمل شي دغه ماشوم یې چې راوست نبي علیه السلام مبارک له سترګې لا پټې د مور پیم لا نه دي خوړل وی صاحب تحنیک والا او دې ته تحنیک وایي مونږ ورته عربۍ کې ګوټې وایو وی دله ناګوټي وکړه پاک هغه ماشوم ته یې بچې ما پېژنې نو خلک حیران دي چې دې خو لا د مور پیم نه دي خوړلې سترګې هم پټې دي او رسول الله مبارک ورته ته خبرې کوي وی ما پیژنې نو ماشوم سترګې وغاڼولې او حضور پاک مبارک ته وکتل او یشهد ان لا اله الا الله واشهد انک عبد الله ورسوله تام پیژنم خپل رب هم پیژنم دا الله مقدس پیغمبر او مقدس بنده او رب الله د شریک نه لري دا معجزه شو د دې ډېر مثالونه خدای یو کافي مقصد د معجزې څه دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دی چې خدای پاک د پیغمبر په لاس داسې یو کار صادر کړي یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق چې خلکو ته پته ولګي چې دا رښتونی پیغمبر لکه ترمذي شریف کې یو حدیث دی یو ښځه راغله نبي کریم یو سړی راغی بانډیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو نبی علیه السلام بانډیسي له د ایمان دعوت ورکړي مسلمان شه نو بانډیسي ورته وایي وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی رسول الله مبارک فرمایي یو اونه ولاړه وه وی که د دې د غونچک ته اشاره وکړم دا لاندې راکوشي او بیا ورته اشاره وکړم خپل ځای ته لاړه شي نو وبه منئ هغه وی نو حضور پاک مبارک اونې ته غونچک ته اشاره وکړه اکوده ځمکې ته راکوز شو بیا اشاره وکړه واپس خپل ځای ته لاړ بانډیسي کلمې شهادت وی الله پاک مسلمان دا ګوره د پیغمبر د پیغمبرۍ اوس روح قرآن شریف دا الله پاک لویه معجزه د پیغمبر مبارک لویه معجزه ولې ده نو دې ته اعجاز الوجود وایي په دې علماو ګڼ ګڼ کتابونه لیکلي یو درته صرف الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دې ته اعجاز بلاغي وایي دا اوس چې کومه وجه وي قل لئن اجتمعت الانس والجن قل لئن اجتمعت الانس والجن وقت غالبا دا تلاوت ما جبنو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران کدا ټول انسانان او پیریان جمع شي او د قران په شان کتاب جوړول غواړي لا یاتون بمثله الذي مثل نشي جوړول ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا یو بل سره په دې مقصد کې کلک ولې ونلګي یو بل کومک ولې ونکي نشي جوړول دا یو چیلنج شو اشابه جوړ کې دوی جوړ نه کړی شو دیم نمبر حکم سره دی فاتو بعشر سور مخترعات مثله دې د قرآن شریف د لسو سورتونو برابر جوړ کړي ټول پرې دی ځان 114 سورت جوړ دو 10 کا مثل بنا
فغير قدرت رانغي بیا سوي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. زي یو رکوع دی سورت بسل جوړ کې دا طالبانو دا تنوین د تنکیر تقلیل د پاره دي سورہ کوثر سونه پټې نه دي دا څه جوړ دا چیلنج چاته دا هغه خلکو ته ورونو چې په دنیا کې د بلاغت او د ادبیت ماهرین تیر شي هغه خلکو ته دا چیلنج جو چې امرؤ القیس غوندې خلک پکې تیر شوی کعب ابن زهیر غوندې سړی پکې تیر شوی او د دې به یو قصیده ولیکله یو نظم او د بیت الله په دروازه به ټک واو دا خو د دنیا خلک بیت الله ته راتلل وی داسې څوک جوړ کړي ټولې دنیا له به چیلنج ورکاو قرآن دغې خلکو له چیلنج ورکاو دی د رکوع د صورت برابر جوړ څنګه داسې چې د قرآن کې تېرې شوو زمانو حالات د رستنو زمانو قرآن کې زمونږ د انفرادي اجتماعي حالات قانون د دنیا د قبر د آخرت سړی مړ شي مال به څنګه تقسیمېږي د ښځې خاوند مړ شو عدت یې څه دی د حاملې سړي د غیر حاملې یعنې یو شی نه دی پرېښی دا چا جوړ نه کړی شي تر ننه پورې د دنیا کافر د قرآن مقابله کې مختلفې حربې استعمالوي خو د قرآن د رکوع صورت برابر صورت دی جوړ نه کړی شو معجزه ده د معجزې مثال څوک نشي پېښولی د دې زمانې یو قرآن یو معجزه ده یو اعجاز څو کاله مخکې په د امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې خیر خاوند خو یې د مخکې مسلمان او خو 2 نمبر ښځه عیسایه نو دا ښځه یې وایي وی زما او د دې خاوند یو بل سره دوستانه تعلقات هلته دا شی ډېر دی دا مې بوای فرینډ دی او دا مې ګرل فرینډ دی دا شی شته دا ډېر زیات دی هلته د نکاح ضرورت څوک نه محسوسوي یو بل سره ښه شپې وکړي ګپ شپ ولګوي تعلقات وساتي که یو بل یې خوښ شي نکاح وکړي رسمي غوندې او که خوښه یې نه شي نکاح ته یې منجت نشته داسې ماشومان په امریکا کې په زرګونو پیدا کېږي چې د هغې پلار نه معلوم مور ته یې نسبت کوي دا تاسو بده خبره ښځه یې ځانې دي هلکان یې ځان دي جنکۍ ځانې دي او ښځه یې ځانې دي چې کوم دی چې شپه وکړه هلکه بس ځان له دوسته نیسه او جنۍ ځان له یار نیسه او ګرده مزې کوه خبره اوس که ستاسو خیانو اسلام آباد کې هغه وومن څه ورته ویلي کېږي ډی د ښځو د حقوقو اسلام آباد کې یو څو بربنډې راوتې وې هغه چغې په کراچۍ کې مو شو هغه جلوس غټې غټې کتبې لګولې دي او سیپې لیکلې دي په هغې باندې میرا جسم اور میری مرضی هلکه دا سوشل میډیا والا دا موبایلونو او نیټ والا دي ته به پته وي دا ټیک دی که غلطه ده صحیح ده که څه یې لیکلي دي میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضي ورسونه خطرناکه نه زما وجود دی که زه جامه واچوم او کېناچوم ستا په ما څه ګلاسې زما وجود دی کہ بربنڈا گردم ستا پا ماس پردے تا پا کسی ضرورت ہے اور لیکی سے لیکی یہ ہم کو کیوں کفن پہناتے ہیں جاموں تا کفن مولوی لوگ ہمیں کفن پہناتے ہیں مردوں کو چاہیے کہ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے مردوں کو چاہیے کہ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ پٹے تماتا نہ گوری پٹے اتارا ماں باندھے والے کفن اچھے پردے تبھی پردہ کو کیا ضرورت ہے یہ تو مولیوں کا خود ساختہ ایک چیز ہے تو مولیاں کیوں شیر ہے پردے تساجر اللہ سوئی قرآن شریف کدا چینا کہ مسلمانانی اللہ سوئی یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے محبوبہ اعلانو کا رنبے خپلو بیبیانو تا امہات المومنین تا بیا لونو تا او بیا دا مسلمانانو خضو تا دی اعلانو کا زنانا نس ازواجنا خزی زنانا چے وطوئی یودرین علیہن من جلابی بہن چے پزان باندے پڑولی برقاوا چے دا قرآن وینا دا زمان شو دا قرآن شو میں جواب را کیا
ये मौलवी का खुद साख्ता निजाम नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वास्ते उम्मत के तमाम तर, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन क्यों ना हो, उनकी बेटियां क्यों ना हो, आम जितनी भी मुसलमान औरत है सबको ये ऐलान है। दा मुसलमान खजुए दा मुलिया खबर पड़ता और जिसम दे सकौ न कौबा जना को तबसिंग देना के कुरान खोई देना बन के कभी निकाह दियो बल्तनिज दे कतरागे अज़ानियत वज़ानी फज्जिदु कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा सलतुरी बले और कवा दे शिवी संसारी कुरान खुदावी पैगंबर दावे मेरा जिस्म दूना डाडश पे हसिरों तासो ने तपस्लो दावजूद को यकीनन जमा पदी निस्बत दे कि खुराक पर खुदा जकोम पपोदा साजाखलम पस्तर गुली दल जकोम दा जमा द खैरी द पारा दे बेशक जमान दा मुनदी लेकिन दरी हकीकी मालिक सोते लग शौक सरोड़ा है अल्लाह लग नूर शौक सरोड़ा दा गिलास ते माता लदर की दावा तो ये वो पकार दी गिलास है माला वरुस्तो रखे दा ताला मा मानत दरका कल ज़वारम वापस बदना हो कन्नरा के जोर बद सरकुम को वाणमा अमानत में दरका दास्तर के अंदर मुना दाद अल्लाह द तरफ नमु सरा अमानत दी कि कल अगवाड़ी दमे इख्तियार शतर रखना नन को वारी स्तर का बजड़ान दाई नन को वारी वक्त बदी कोनी नन क्यों वारी गाख बदी दड़ी सार बाबा से नन क्यों वारी पालज बदे हुए दे लास्ट नंबर समसे जोड़े देखते ना बदे कोंटे जोड़े अरे खुले ना बदे द गुलदीन का काडीवा जोड़ी लाड़े बदे में खुदे कोई सी करे सी जवाब मला सब जवाब रहा कोई सी करना no jeda stadi e da NGOs palite ida stadi no da waqt da kamedona bachka kan da star ka da nazar kamedona bachka kan sta wujud din da amre wali muqbari tawali de bachka zan kan wujud zaman de ho haqiqi malik amanat अब या मर्जी मेरी मर्जी मर्जी मुसलमान कहिए ना मर्जी अल्लाह इख्तियार माल अल्लाह रहा को मर्जी बदल चाहिए दस्तर के बाद अल्लाह मर्दे की चले दाखिला बद अल्लाह मर्दे की चले दालास बद अल्लाह मर्दे की चले जो सरी सरे चुका वाला से वाला स्टेक दस टच शुदा दे बल्ला को दे पे हुआ अब है ना कलूम दे पस्तर चुकाला काय मंगल पे पूजा माता कला देवती जमा लास जमा चुका जमा इख्तियार जमा मर्जी पूजा बचाओ अगर कोई पूजा बस अगर नर बचे हुआ तो औलाद दे होता और खे मजबूत थोड़ा बहुत ऊंचा और अखलास से अब दमा जिगरे वाले सूट ऊपर ना अब तो चेहरे में गाल देखलम मर देखलम ख्वारिशी मर देखलम देवता से हुए जमा लास जमा वजूद जमा इख्तियार जमा मर्जी जान बचाओ तो होशियार जो तोहमत के इंतशार पैदा किया तो बलबन कल्चर ख्वान तो खुदा खपल गंदा तहजीब पमा मुसल्लत को ख्वान जदा बची रखा ताचे माता नस और कपूरों की पर्दादार जीना के हतान दे तहजीब प्रे खो तक और दे तहजीब खपलों तक तैयार नहीं है दावस्ता न मनी जमा बनी थे द यूरोप पर तहजीब रंग के जमा बजक मनी कि दे द अल्लाह द रसूल पर और शवे कल्चर और तहजीब रंग खोलवा खुदा मनो रसूल मनो कुरान मनो द पैगंबर मुबारक फरमीन मनो नौजान द मुसलमान मनो दा यो सो चते शवे और दा गोबने जोड़ का और यूरोपियन कल्चर दलता मुंबानी मसलत खोलवा ना ना जे यूरोप ता दलता सकावे दा अगमलते चिदा जोड़े दनो चरे बसवाले के दले पाकिस्तान का मतलब क्या शौक सरा हुआ है भी जिगर से हुए विधाना निम्बड़े लगे दे वो तो कोई बगारी हो हल्का खबर है बड़े ठीक था
کدا سے وی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا بولی خبر ٹھیک دینے کی مختیار نہیں موالے خیر مقصد امداغو زمارونو دا کلچر پا یورپ کے دے خدا امتساتا یو سری دا سے تنزن ما تاوی دیر مدہ مخ کے بی مولانا سیب خدا کنال خدا دادی با میلوشی ہمیں تا تبا دادی میلوشی خور تبا دیم میلوشی لور تبا دیم میلوشی خزی تبا دیم میلوشی امور تبا دیم میلوشی ساری خدا تو چی دا دادی کیا چا سارا میں کے دا چا لور سارا دا چا خور سارا دا چا امور سارا دا چا خزی سارا نستا خور لور مور خزی سارا بام سوک پیدا چل دا زنگل خریخ و نہیں دا مگد آخوین دیمین دا زنگل سپیخ و نہیں شریعت یو دیرہ والا جوڑا کرده دا انجیوس قمقلو قمقلو لمو در باندی خوگیگی خکولی وجود خدای در کا و دا خدای دشمنه که تمامه حضرت یوسف علیہ السلام چکل زلیخی ورپسی دروازے بند لکڑے یوسف علیہ السلام کی خواجیب حسن دروازے بند لکڑے قرآن شریف کی اللہ فرمائیں وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے متا ٹولی بند لکڑے لاولی ځان ته مایل کوي که ماشوم ورسره لوی شوی دی ورته پته وه چې دا کوم هلک دی زلیخه ورته وایي یوسفه سترګې ډېرې ښکلې نه دي لومبی به دا پټېږي یوسفه دا مخ دې ډېر ښکلې نه دی وایي دا به لومبی چې پړ کېږي یوسفه لاس دې ښکلې نه دي لومبی به خاورې کېږي زلیخه پوه شي چې زما دام خو پې نه چلي دا مو نه چلي وایي ما سره به دا ګناه کې نه گناہ نہ کرو ویدہ گناہ با کیرا سرا دروازے میں رہتا بندی کڑی دی یوسف علیہ السلام میں نکو خام خوابے کے سوائی جواب کے انہو ربی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون اللہ ما بچ کا دا اللہ پزاد امن غوارم اللہ میں رب کلی وجود اللہ را کرده نو چه خدای کلی وجود را کم نو دا خدای دشمنی پیو کم دا خدای مینا پیو کم من دیکھ زلیخه ور پسیشوا قرآن شریف کے اللہ فرمائی دروازے خپلا و تا اللہ کلاو گنانا چه تخت اللہ بلی مدد پینا نمون دی کتابونو کے واقعی لکھل دا مشکی بابا بے وطن مشکی بابا نه چاته پوسو کو بیتا ته مشکی بابا خلق ولې و هغه ولکه د مشکی خوشبو ده په دې وجنه دا او مانوي دا خوشبو ده دا ولې په ما بدا په کولارو کوسو کې دا ریشي پتی بکسوی دا سيزونه خاص بکس شکرې باندې سلام او ډېر خولې و نو یو ځل په لار ته دا سيزونه می خرصول نو یو خضر باندې مې نه خو ما ته پته نه نو ما ته لار کې ورانو الکه دا خرڅه او د دروازې ته دا نوالی ماوی زنانه دا دروازی تا وردن نشم چه وردن نشم دروازی تا بوڑو لگو جرنده اوی ما تاوی چه دا گناه برا سرکه ماوی زخو دا گناه نکن مالا دا کل وجود اللہ راکو دا خدای دشمنی بیو کن ولی وی چاڑا و سراو وی چه چغی وام شرموم چه ما پس راقلی دی پریدم دی چه لازمان با دا گناه که وی ماوی چه خدا سکار مالا و دسمات را چه آغاو کم بیا بدا گناو پیڑی رخدا دا لیٹرین دی وردن نشو دانو اینزا پاک کمیانا نا ویگه لیٹرین دا دن نشو مو دا سماتی میو کلوی وی راوام ریختا و پلاسونو پا مخ وجود میو مکو اخپلا و دا سماتی ورا گنانا دان بچ کل وی چه بار روتم چه خدی ما تاو کدل چه دا خطول دا گندگی ڈکتے وی چه خدای دی بی خوبا سر اسخان بیند ندی دانده لرلی پشا بے دروازه وطا کلو که نوکر دروازه کلو کرو مامن ڈکتے زانے پا گندگی ککر کے گنانا بچو ویلاؤن نزدی او دیتالتا میں لمبل زان میں صفا کو زان میں پاک اللہ مدد دو کو کہ اغا وقت نا اسا پوری زمان دا وجود نا دا مشک و خوشبو اللہ با مدد کرے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے یو نوجوان لوگ جمعہ کی عبادت و دا سے عبادت پہ کہو چھ خلق بدا غی عبادت پہ حیران دا سے عبادت پہ کہو او
روجه به منځونه تلاوت کور ته به ته صرف پلار یې د هغه پلار خدمت له به ته بیا به راته جومات یعنې تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغې عبادت ته پسخېده داسې عبادت او ډېر خشتاله نو یو جینۍ پې مینه وه یو زنانه هغه به ورته لاره کې ولاړه وه ده به ورته نه کتل نو یو ځل دا په لاره ده هلک ته هغه جینۍ ول اواز ورکړه یا ظالمه لږ ما ته خو وګوره زه خو ستا چې زه یې دلته درته ولاړ یم چې راځئ دلته درته ولاړ یم یا نیکبخته کور کې څوک نشته راځه لږ ما سره یو 2 منټه په دې کور کې تېر کړه د دې هلک زړه کې لږ غوندې شیطان وسوسه واچوه نوجوان دی هلک ته چې وکتل جینۍ هم ښه شته ور روان شو چې ور روان شو دروازې ته ورسېد فورا الله مدد کوي ګوره چې ګناه دې نه ده کړې او تاړه کې لږه وسوسه رام شي لږ الله ته ته مایل شه نو مدد به دی الله کوي فورا الله ته یو آیت په لړله راغی والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون داسې والذین اتقوا هغه خلق چې هغې کې تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې د شیطان وسوسه ورته راشي تذکروا زر الله ته مخکې الله رایاد کړي چې الله را مخکې شي رایاد کړي پیدا هم مبصرون نظر یې ولګي دا آیت یې فورا هلته راغی او چې هلته یې راغی اوهو الله به څه کوي ما نه خو به الله تپوس کوي ژوند د عمر خو د خدای لاس کې سبا به مرګي دا به څه کوم بس نظر یې ولګي خو چې د آیت یې څنګه خولې له راغی په ځای پرېوت بېهوشه شو ښځې وینې ته وې راشه هلک باندې څه چلو شو بس هغوی ته خو یې کور معلوم و چته یې کول دروازې مخکې کښېنه بېهوش بېهوش کې راغی دروازې ووهله پلار ونه راووته او بچې دا را باندې څه چلو شو دی بیا بېهوشه شو پلار سړي راوغوښتل کور ته یې دننه کړ یس بیا څه چل در باندې شو درز دې وخوړه څه ګډوډ خوراک دې کړی دی دې غږونه کې چې لږ هوش کې راغی بابا یو آیت بېهوشه کړی قصه وکړه دغسې یو ښځې مطالعه وکړه زه ورروان شوم دا آیت مې ذهن ته راغی والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې چا کې تقوی لکه دې هلک کې چې شیطاني وسوسه راشي تذکرو دی الله ته متوجه شي الله را یاد کړي پیدا هم مبصرون بیا نظر لګي یا بینا شي په دین کې بابا وی دا آیت یو آیت را مخکې شو وی بچې کوم آیت قصه وکړه وی دا او چې دا آیت دی هلک ووې سلګیا وواله او ساعت یې ورته مړ شو وسلې ورته کفن یې ونه کړه سار وختې د عمر صاحب چاته تپوس وکړ هغه هلک نن نه دی راغلی وی صاحب بېګا مړ دی وی څنګه مړ دی راغی پلار مې تپوس وکړ وی څنګه مړ دی وی دقه چل پې وشو دغه آیت یې راته ووی او وفات شو وی دې قبر راغلم قبر ته حضرت عمر ودرېد وی بچې آیات وجلې نه پلار ته وی باباجي آیات وجلې نه دي آیت بینا کر د الله ملاقات ته ورسول زمانو سترګې چارا کړې دي چوک سره زړه چارا کړې دي وګونه چارا کړې دي موږ به د الله دشمنی نه کوو دا باندې کوو استعمال بهر کې خبران لري لاړه خو دا دې لکه د جنې دوستانه تعلقات یو سټور کې دواړه بامرګان دا الګ دی جنې ته وي ته د ما خوښه ستا خوښه بای فرند ګرل فرند ما سره واده دی جنې وی مور پلار سره مشوره کوم بعد المشوره د جنې ورته وي چې یو څو شرطونه که منې نو واده در سره کوم یو شرط دا دی چې واده وشي د واده نه هفته نیمه پس به ته زما فلیټ ته راځې ما سره به اوسېږي زه به تا سره نه اوسم ته به راځې هفته نیمه به د سره یم بیا به ته راځې دویم شرط به دی چې ما به د اتوار پر چرک ته به وځئ زه به خپل عبادت کوم که ته راته دننه کښېنې په باد کې دریم شرط به دی چې ما ته به د اسلام خبرې نه کوې زما د اسلام نه ریلوې نفرت د مسلمان پښې او د عیسایانو او څلورم شرط به دی چې ستا به د خپل مور و پلار سره تعلقات ختمېږي زما مور پلار زما رشته دارانو سره به تعلق ساتي
هلک په جنۍ مې خوښه وه نکاح مې ورسره وکړه عدالت ته لاړو ستا مې ولیکه واده شو واده نه پس دا جنۍ ما سره یې وخته نیمه زما په کور کې اوسېدله بیا هغې نه پس حسب واده ما خپل سامان دا هلک جنۍ چې کوم ځای اوسېدله بل سټیټ کې چېرته هلته مې یوه هلک وي لاړ دې د ما د ډیری نه او د ما د موبایل نه د ما د رونو دوستانو مور پلار نمبر یې ډیلیټ کړې ختم یې خپل یې راته ولیکل دویم شرط هم پوره شو او دریم شرط دا چې ما به د اتوار پر چرک ته موتله دا وخت به ورته کله دننه ناستم کله بار دی به خپل انجیل شریف بایبل هغې هغه چې څه وه بیا وکړل بیا مې موټر کې راوسته سهار به تلو سټور ته مازدیګر به راتلو خوشګوار تعلقات وو ما به دې ته د اسلام خبرې نه کولې بیا ما ته عیسایت خبرې نه کولې ژوند هم ښه تېرېده وی 3 کاله د خوشګوار تعلقات جوړ شو 3 کاله پس یو ځل زما دې ښځې رسټور نه چوټي کړې وه زه لاړم د مازدیګر رالم دې خاکروب راوستی او ډسټینګ یې کړی و دا فلیټ یې صفا کړی نو ما وی چې ښه دی تا لکه چې نن خاکروب راوستي صفۍ دې کړي وی یو زما چوټي و نو مې دا کار به پکې و نو چې کوم فالتو اخبارونه رسالې مې هغې بار ډسبیل ته غورځول وې ډېران دلته داسې ډېرانونه نه داسې د فلیټونو منځ کې یو ځای وي هغې ته خلک غورځوي کمیټۍ والا ګاډې راځي څومره اخبارونه دا یې جست چې مونږ کتلي یا فالتو څیزونو لاندې غورځولي صفۍ کړي ویم چې مې وکتل زما په شوکیس کې یو قرآن شریف پروت و ماله مور راکړی وایي ماله قرآن نه راته دا هلک وایي قرآن څه کې مونځ هم نه راته وایي ما ژوند کې چې د مونځ نه و کړی سمه کلمه هم نه راتله یو اختر او بل اختر به مانځله تلم خو ما له مونځ نه راته د دوستانو د ملاقات په غرض به تلم اختر مانځله دوستان راغونډې وایي چې خلکو به څنګه اټ بیټ کول هغه چل به مې کوم ژوند کې مې روژه نه ونیولې او شرابونه او مسکل بدملۍ به مې کول برای نام مسلمان خو مور دا قرآن شریف راکړی چې مې وکت نو رومال کې تړلی دې ښځې نه مې تپوس وکړه ښځې دلته یو شي رومال کې تړلی ویو دې 3 کاله کې تا هغې له ګوتې یو نه دی نو ما وی دې ته مې د خاوند ضرورت نشته پالتو شی دی نو چې پالتو څیزونه به ډېران ته غورځول هم یې پکې لړه کړې یاره وایي چې دا مې واورېدل نو مې یو ټس راغی مسلمان هر سین دی چې خو د قرآن په بېعزتۍ یا د الله او د رسول په بېعزتۍ ریښه وی هغه 14 18 چت کې اوسېدو رامنډه مې کړې او چې رالم سینګ هغه ډېران مې کته وي دا ښه وه د کمیټۍ ګاډې نه راغلې خلکو به د نورو فلیټونو ګندونه هم غورځولي ډاټاو ډاټاو دا قرآن شریف میاس کې دې ګن کې پروت و چې مې راوویسته بس ما ترې رومال لرې کړه بې اختیاره جاڼه راله او دې سینې پورې مې جوخ کړه ډېر مې وجاړه او دا قرآن شریف کله شونډو په باندې ښکلوم کله سترګو راوړم کله سینې ته او جاړم او ډکه یم چې یا خدایه زه دونه بې خونده مسلمان یم چې نن زما د برکت نه زما د الله عظیم کتاب ډېران ته پرېږدم خدای دا چې دا هغه 14 چت نه راخطا کېده الله چې نن به ته څونه خبر ستا فرشتې او کائنات به څونه خبر زما ښه د عیساڼی د خپل کتاب څونه قدر کوي د انجیل شریف او دا زما د قرآن په دې مظلومیت خپم دا مې سینې پورې ونیو بره راوخته وایي چې رالم دې ښځې رامنډه کړې ما ته راته رغاڼه وته او ما ته وایي بایګان د خدای په خاطر او بخا ما ستا د عظیم کتاب ډېره سخته بېعزتي کړې ما ته پته وایي ما چې نه غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې اسم دا ما ټچ کړی وی یا مې ترې رومال بدل کړی وی دا به تا نو غورځول خو 3 کاله کې دې له ما توجه ورنه کړه نو تا پرې د پالتو شي ګمان وکړه نو دی غورځول وی زه ورته یم چې نه غلطي ستا نه ده زما ده او نه زما غلطي ده ما له پکار و چې تپوس مې کړی چې ضرورت یې ورته شته او که نشته وغورځوم کنه یو وي زما غلطي بل وي زما غلطي پیدې کړه ښځه ما ته وایي چې خاونده د خدای په خاطر ما مسلمان ما د خپونه ځمکه وتښتېده ښځې دا څه وی وایي بس دا خبرې پرېږده خو ما مسلمان اوس ما د خپله مسلمان نه لرم داسې مسلمان وی ما ته وایي چې شابه ما ګاډي کې به د خپل سکالر له ما بلاله چې ما مسلمان یم ښځې پوه مې کړه وی په لاره به خبرې کوو او جاړي دا زمانه زیات سلګی وایي جاړي او وایي چې د خدای خاطر کوه ما مسلمانه که ساره نه ونه دي مړه نشي ګاډی مې سټارټ کړو دا ما ته وایي چې ځګاله وګاډي سپیډ وه ښځې الف راته ووایه کنه
وی چې ته کله ما تا مانه تپوس وکړو چې دلته یو شی رومال کې ما یې ما ښکته غورځولی دغه وخت پورې ما ته پته نه وه چې دا ستاسو کتاب قرآن شریف ما څه ډیري دی یا څه قیمتي شی څه ډیري معلومه او چې تا منډه کړې شکي شو چې ته ورسېدې په دې کلکیا کې مې درته کتل چې تا دا شی راواغېسته قرآن شریف او رومال دې ته لرې کړه چې دې لرې کړه که نه بس زړه مې وښویېده الله بدل شو او د دې قرآن شریف نه یو غونډس کې رڼا راوچته شو رڼا بره را روانه ده په دې روشندان را دننه شو په دې کړکۍ او زما دې سینه کې ورجفته شو او هغې رڼا زما د زړه دنیا بدله کړه بس اوس هغه نیم پاتې چې مخکې زما اړه دا وایي چې دا د مسلمانانو کتاب رښتونی دی دا برحق دی اړه مې دا وایي چې د دې نه معافي وغواړه او دې سره تعلق شاه سړي زر رسام ملا له مې بوتله چې د اختر مونږ به پسې مات کړو وایي چې مې بوتله زما دې ښځې د هغه په خولې باندې کلمې شهادت ویل دا مسلمان او زما هم برای نام ایمان ما هم خپل ایمان تازه کړ دا ښځی څه دا ټکې واوره دی ورته آل ورلډ وایي وایي په ټوله دنیا کې واحد د هغه ښځی چې زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت و واحد د هغه ښځه چې ما د قرآن ترجمه ترانسلیشن د قرآن شریف مطالعه ما نه ده کړې ما به نفرت په ټوله دنیا کې واحد د هغه ښځه چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دې نه لویه معجزه به کېدی شي حافظه شوه راته ده امریکا کې یو اسلامي سنټر کې علم وکړ هغه هلک چې وي ما مسلماني نه پېژنده هغه عالم دی نن حافظ دی او امریکا کې یو سټیټ کې ځان د مدرسه جوړه کړې ده اسلامیک سنټر او زما او زما د خاوند د برکت نه خدای پاک بې شمېره کافران مسلمانان قرآن غوندې کتاب مونږ خدای راکړی مونږ ورته شاید کوم وخت چې مونږ موبایل له ورکوو د دې لسمه حصه مونږ قرآن نه ده ورکوو مونږ وایي ملا پېښوکان دی هلکه دا خو د ملا دین نه دی نیکبخته دا خو ستا دی د ټولو د قرآن تپوس خو به یوازې ملا نه کوي مونږ ټولو نه به کېږي په دې بچو قرآن زده کړئ ښه او ټول د قرآن لږ تلاوت کوئ ښه سهار ماسخوتن لږ وخت ورکړئ یو 10 منټه ټایم ورکړئ اللہ کی کتاب کے لیے صرف اور صرف 10 منٹ آپ سے مانگتا خدا کے لیے اللہ سے جوڑ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگا چومو اللہ کی کتاب دنیا لگتا 24 گھنٹے ورکڑے لیکن نہیں ورکڑے اللہ کی کتاب کے لیے کتنا منٹ لوکاتا نہ ہوا 10 منٹ 10 منٹ سار 10 منٹ مازدیګر ماښام او د قرآن یو صفحه تلاوت کوه نسبت پیدا کړه الله سره جوړ پیدا کړه رب العالمین سره جون کې برکت په دې پیدا شي مال کې برکت په دې پیدا عمرې به نه څه وکړې بچو باندې قرآن یاد کې حفظ عالمانو سره کینې نفرت مه کوئ زما قسم په خدای عالمان ستاسو خیر خواهان تا ته د دین خبره کوي دا غلطي مه وباسئ مثبت سوچ کو منفی مکه او د خدای خاطر وکړئ علماء سره مینه وکړئ قاریانو حافظانو سره جوماتونو مدرسو سره او خپل بچي حافظان عالمان کې په الله وسپارئ الله به مدد کوي انشاءالله رودي رسان څوک الله دی عزت والا څوک نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې او مولانا ارشد صاحب دا دوی خدمت کې ستاسو په دې جومات کې ټول خپل بچي راولئ ورسره جمع کې داخل کې ورسره چې د قرآن څوته وښیي دین ورته او خپله تلاوت کوئ د رڼو باندې تلاوت کوئ تسبیح راوړئ ذکر کوئ ګناه نه سترګې بچ ساتئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو ځل درود شریف په جمع ووایئ